السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې مونږ خبره کوو د لینیر اره. د دې نه مخکې مونږ دا کمانډ تاسو ته ټول ایکسپلین کړی وو او نن کلاس په مونږ د لینیر اره باره کې اخلو. لینیر اره بالکل سیم دا چې کوم مونږ سره دلته ډیوایډ وو د دې کمانډ سیم دی. ګوره چې کله په دې کلیک کوم کنه زه راځم دا اوله سلیکټ کوم او بیا راځم لینیر. نو تاسو د دې اپشن ته وګورئ. دا ټول اپشن تاسو نوٹ کړئ. زه را ایگزیټ کوم او بیا زه راځم دې باندې کلیک کوم او تاسو د دې اپشن ته وګورئ. د دې ټول اپشن سیم ټو سیم دي. نو دلته مونږ دا صرف د اره کار مونږ سره کوي. اره مطلب مونږ سره ملټي کاپی د دې اخلي. دا ما سره یو سټریټ لایټ ته او زه وایم چې دا دلته زه کاپی کوم ملټیپل ابجیکټ په دې لاین باندې کاپی کوم. اول دا کمانډ چې کوم دی دا مونږ سره ځکه مثال کې ته پر دلته یو سمپل سرکل والم او هغه به ایکسټروډ کما سوري دا ایکسټروډ مې کو او زه وایم چې دا کمانډ په دې سرکل استعمال کوم. نو ګوره ما را سلیکټ کو او زه رالم په دې باندې مې کلیک کو. نو دا ما ته وایي چې invalid selection please select group or component before running this tool. تا ته وایي چې د دې کمانډ د چلولو لپاره تا ته ضروري چې object یا group یا component به موږ مخکې کلاسونو کې ویو. د دواړو مین خبره دا چې دا یو object جوړوي. تاسو سره 15 object سلیکټ کړل او ګروپ کړو نو په یو ځل سلیکټ کیږي او کمپوننت دغسې دی. خو کمپوننت به زه تاسو ته لږ ډیټیل کې وایم چې کمپوننت کې موږ سره د ګروپ نه څه مختلف وي. نو هغه به زه مخکې کلاس کې وایم. صحیح ده. خو په الحال تاسو دا دواړه یو شان کنسیډر کړئ، یو شان وګورئ چې دا دواړه یو شان دي. نو اول چې مونږ کله یو کار کوو نو چې هغه یو ګروپ وي. لکه که زه دا اوس ګروپ کومه زه رالم میک ګروپ نو اوس به په دې باندې دا کمانډ کار کوي. وګوره اوس هغه اپشن مونږ سره راځي. زه دا ډیلیټ کوم او زه په دې سټریټ پول باندې کوم. صحیح ده. ما سټریټ پول سلیکټ کو اره مې واسطه ما سره دا اپشن رالل. ګوره دلته به زه لومبي اپشن والم. په دې کې لومبي اپشن کې موږ سره بیا دوه اپشن نور دي چې پلیس انټیټي ایٹ بوث ساید. تا ته څو اره پکار دي؟ زه ورته وایم د دې نه دې پورې ماته مثال کې طور پر لس پکار دي. صحیح ده. لس آبجیکټ پکار دي. دلته میټرو یا څه خبره نه ده. د دې نه لس کاپیانې پکار دي. خو څه به وي چې پلیس انټیټیز ایٹ بوث اینډ چې دا کومه انټیټي کوم آبجیکټ دی چې دا د دې دواړو اخره کې یو اخر د دې سایډ دار بل سر دار سرونه یو دار یو دار چې دې دواړو کې ماته یو کاپی دلته والی یو دلته والی او باقي چې کوم اته دي نو دلته موږ سره ډیوایډ کې یو سر به یو به راته موږ ته په دې سر کې کاپی شو بل په دې سر کې کاپی شو نور به موږ سره د دې په منځ کې وي راته چې کوم دي. صحیح ده. نو دا به څنګه کار کوي؟ تاسو به ورته بیا سلیکټ کړئ 10 به ورته ولیکئ بیلټ ایره باندې به کلیک کړئ بیا به راشئ تاسو به د یو ګوټ نه سټارټ والی زه به ورته وایم چې د دې ګوټ نه. صحیح ده. تاسو دا دوم کوئ دا موږ سره د دې یو ګوټ دی. صحیح ده. اوس ما د دې نه سټارټ واغستو زه به اوس لاړ شم په دې د دې یو سر به کلیک وکړم او په بل سر به کلیک وکړم. نو ګوره ما سره لس کاپیانې جوړې شوې. خو که تاسو وګورئ نو موږ سره په یو سر او په بل سر کې هم کاپي راغله او باقي موږ سره اته چې کوم دي دا یې په سنټر کې دې کې موږ سره بل چې کوم دی که تاسو وګورئ سوري اول سلیکشن ضروري دی د دې دا یا ساتئ دا موږ سره ګروپ دی او اوس به زه دې کې علم چې ما سره دی پلیس انټیټیز ایٹ میډل پوینټ اف ایچ سیګمنټ چې کوم سیګمنټ دی اوس مثال کې ته پر دا څونه زیری زه به اول دا ووایم چې دا څونه زیری دا موږ سره 30 میټره دی. نو دلته موږ خبره کوو چې دا موږ سره د دې مطلب څه وي. د دې مطلب به دا وي ګوره دلته تاسو سره د سټارټ او د اینډ خبره کړې وه. دلته به تاسو سره صحیح د میډل دا یو سیګمنټ چې کوم دی لکه دا سیګمنټ چې کوم دی دا یو سیګمنټ دی د دې نه واله تر دې پورې دا یو سیګمنټ دی. نو دې پیر به شروع کیږي د دې د میډل نه. صحیح ده. ته بل سبجیکټ جوړوي خو د دې د میډل نه. نو زه تر راځم او علم متکلیک بوته کوم د دې ابجیکټ بوته د سلیکټ کوم زه بوته هي دې کې میډل والم دلته چې د دې د میډل نه دی ماته شروع کی او بیا د دې یو سر او بل سر او ته ګوره نو تاسو دې پر سر نه شروع نکړه د میډل نه تاسو ته شروع کړل ځکه چې موږ ته پوینټ هغه سلیکټ کړو. صحیح ده. نو یاد به وي بل به موږ سره سوري زه راځم او زه به یو بله کاپي د دې نه والم زه به هغه دې خوا کېږم به دا ابجیکټ سره هم لږ موو کړم. اوس به بل موږ سره کوم اپشن دی تاسو به لاړ شئ دې ته اول به ورته ابجیکټ سلیکټ کوئ بیا به ورته راشو موږ پکس ډسټنس بټوین انټیټیز په دې کې موږ سره دا لومبي اپشن چې کوم دی سیټینګ آوټ فرام میډل پوینټ انټیټیز ان میډل پوینټ دلته به تاسو سره څه کوي تاسو سره بدل د پاس ډسټنس خبره کوي او تاسو ته د لومبي اپشن کې وایي چې تاسو ته به یو ابجیکټ د دې په سنټر کې جوړوي او نور به درته اخوا دی خوا کاپي علي. نو زه ورته وایم چې سنټر کې راته جوړ کا خو چې هر یو کې فاصله څونه وي 6 میټره وي. نو زه ورته علم بیلټ اره په دې مې تکلیک کو او زه راځم د دې نه والا د دې سایډ باندې مې کلیک کو او بیا مې لاړو په دې کلیک کو او اوس تاسو وګورئ
د دې ته په سنټر کې آبجیکټ جوړ کو او بیا په شپږ میټره کې ورته دلته یو کاپي واسه په شپږ میټره کې دی ورته یو کاپي واسه داسې هم لیفت ساید ته هم دا شل شوی دی صحیح ده د به کنټرول زد کما بل مونږ سره پدې کې دی که تاسو پدې څنګه کلیک کړئ نو تاسو به دلته په آپشن کې راشي ګورو ته دلته به تاسو سره میډل برته خالی پرېږدي او راینه برته اخوا دېخوا کاپی نه والي لکه زه ورته وایم چې یاره په 5 میټر کې ما سره واله ګورو ته به راشم اوس به ته ډسټنس وکړم دا طرف به ته کلیک کړم او دا طرف به ته کلیک کړم نو اوس یې ما سره بالکل سنټر پرېښی او راینې اخوا ته ما ته سټارټ اغوستی دی او په 5 میټر فاصله پرېښې ده او ما ته یې پکې کاپیانې یا ایرې اغوستې ده صحیح ده دلته موږ سره بل اپشن دی سیټینګ آوټ فرام سټارټ پوینټ دلته موږ سره سټارټ پوینټ نه خبره کوي لکه د دې طرف نه برته شروع کی او کاپیانې برته لي نو تاسو له فاصله ورکولی شئ دا ورته یم چې دې کې دې طرف ولا ورکا مثال کې تو پر د بوله 10 ورکم او چې 10 مله ورک نو تقریبا 3 کاپیانې هم ما سره شي سوري دلته به ته دا آبجیکټ لی غلط شو پکې زه به ورته لاړ شم په دې دلته مې له 10 ورکو هغه آپشن به سلیکټ کړئ دا په دې آبجیکټ به دلته کلیک کړئ او بیا به په دې طرف کلیک کړئ او بیا به په دې طرف کلیک کړئ لکه زه سټارټ د دې لیفټ سایډ نه لم نو وګوره د لیفټ سایډ نه ماته د دې پورې 10 فاصله پرېښوده او بیا د دې نه دې پورې 10 فاصله پرېښودله نو دا ماته دغه شانتي کاپي واخلي په دې طرف باندې دې کې موږ سره بل چې کوم دی د کنټرول زد کومه او زه مدار ته ځکه تیز تیز کوم چې دا موږ مخکې کړو صحیح ده بل موږ سره په دې کې د ټول نه اخره کې دلته eventually distribute entity که تاسو په دې کلیک کړئ نو تاسو دا بالکل چې څنګه هغه وګورئ د دام دی موږ به هلته اخره کې یو فاصله ورکولی چې د دې نه دی چې کوم سیګمنټ دی سیوا نه وي کم دی وي خو سیوا دی نه وي صحیح ده spacing does not exceed صحیح ده نو زه ورته وایم چې مثال کې طور پر سپیسینګ دی پکې د 3 میټر نه سیوا نه وي کم دی وي خو سیوا دی نه وي نو به راشي په دې طرف به کلیک کوي بیا په دې او بیا په دې باندې کلیک کوي صحیح ده نو تاسو په خپل وګورئ ان شاء الله امید ده دا یو به تاسو ته ایزه وي او زه هم نننی کلاس کې هم دومره کافي ده او بیا بل کلاس کې تاسو ته مخکې کمانډ باندې کار وکړو تاسو مال راي پر اجازه راکړئ الله حافظ